ته اوس کور د ګاونډي چې د سانه دا کوهي څنګه اخلم کور ته وشو یا الله باران نه کېږي او زما ټول فصل خراب شو دا به څه کېږي ونې چې زه د ګاونډي د کوهي د پوسوټم که هر څه نو چې واده خلم هسې خو م هسې ژوند دی هغه خامخا هر څه او داسې دا زمیندار لاړو چې د خپل فصل دپاره د ګاونډي نه کوهي واخلي سلام بایی څنګه یې ښې ورځ دې څنګه تېره شوه زه ښه یم بایی ته څنګه یې ښې وایم بایی څه لته راغلی زه ستا په کوهي پسې راغلی یم زه یوې خبرې له راغلی یم ستا کوهي زما د فصل خواته دی که چېرې ته خرڅوې نو په ما یې راخرڅ کړه باران نه کېږي دا زما دپاره ښه موخره که زه چېرې دا په دې باندې په ښه قیمت خرڅ کړم نو زما به فایده وشي ها صحیح ده زه به یې په تا باندې خرڅ کړم خو ما ته ووایه څومره روپۍ ورکړې ته څومره رقم یادوئ راته ووایه صحیح ده ما له 50,000 روپۍ راکړه او کوهي ستا شو صحیح ده زه به دغه روپۍ درکړم زما ضرورت دی دا روپۍ در واخله چې زما ستا معامله صفا شي مبارک شه کوهي اوس ستا دی شکریه بایی دا کوهي اوس زما د پسند دپاره صحیح دی بلکل دا کوهي اوس ستا دی کوهي مې واخیستو چې زه اوس خپل باغ ته لیرې اوبه ورکړم هسې هم کوهي زما دی اوس مې زه روزانه خپل باغ ته اوبه ورکوم او زما باغ به واپس تمشین شي کله چې زمیندار خپل کوهي ته راغلو او اوبه راویستنې ته شروع کړو نو هغه ګاونډي یې راغلو ای سهریار صبر وکړه دا ته څه کوې ونې دا اوس زما کوهي دی ستا نه مې په نښه د رقم اخیستی دی تا کوهي اخیستی دی اوبه دې نه دي اخیستي اوبه زما دي دا ته څنګه دې ولې وایي یا الله خیر کړي دا خو دومره اړ دوکه بار دی خو زما سره ډېره دوکه وکړه ده ای زما ملګريه ته ولې دومره خفه ولاړې زما سره مې ګاونډي ډېره زیاته راته دوکه وکړه ده څه دوکه یې وکړله ماته ووایه غدوه مه کوه زه درته وتلې ښه ښایي موافظ به یې درته خپله دا کوهي درکړي او دغسې د زمیندار دوست زمیندار ته ټوله طریقه وښایي او زمیندار ډېر زیات خوشحاله شي ته اوس ګوره ګاونډي چې د ستا نه دا کوهي څنګه اخلم ګوره ته وشو او په سبا له زمیندار بیا د اوبو راخېټولو دپاره راغلی چې خپل فصل ته اوبه ورکړي خو په دې وخت کې هغه زمیندار بیا راغلو ای تا ته من وویلې چې دا اوبه زما دي صحیح نه دا اوبه ستا دي ولې اوبه دې زما د کوهي نه طریقه کړې د دې نه کړې سبا پورې نو سبا نه ماله به د کوهي کرایه راکړمې شابه طریقې کوه زما د کوهي نه دې اوبه طریقه یا راته کرایه راکوه شابه نه دا هر څه ستا دي زه لالمه د هیڅ چا سره هم دوکه مه کوئ ځکه چې الله پاک همیشه د رښتینو خلکو سره وي